مجبوره انجلۍ لنډه کیسه. لیکوال محمد غازی نوري. د یوې مجبورې نجلۍ کیسه کوي. وای د غرمې وخت و چې په منډۍ کې مې خپله ورځنۍ مزدوري ختمه کړه. میوې مې واخیستې او د کور پر لور روان شوم. ستړیا او فکرونو راخیستی وم. په ذهنونو کې مې یوازې د خپلې میرمنې خبرې تاویدې چې سهار یې راته زنګ وهلی و. مور مې ناروغه ده. زه د ماشومانو سره د هغې پوښتنې ته ځم. ما ورته اجازه ورکړې وه او اوس کور خالی و. په لاره مې د ژوند په ستونزو فکر کاوه چې څنګه به یې سموم چې ناڅاپه یو نرم او خوږ غږ مې تر غوږه شو. یو نجلۍ چې بې اندازې ښایسته وه د لارې پر غاړه ولاړه وه او په خوږ غږ یې راته وویل ولې دومره ستړی او غمجن ښکارې؟ ما ورته په وچه لهجه ځواب ورکړ نه ستړی یم نه غمجن، یوازې د کار نه راغلی یم. هغې یوه ګونګه مسکا وکړه او په معصومانه ډول یې پوښتنه وکړه ځای لري چې ستړیا دې در ختمه کړم؟ زه پوهېدم چې دا نجلۍ د یوې داسې دنیا برخه ده چې ما پخوا یوازې په خبرو کې اورېدلې وې. خو چې کور خالي و او څه نور کارونه نه وو، ما په سړه سینه ورته وویل راځه کنه ولې ځای نه لرم. دواړه د کور پر لور روان شو. ما دروازه خلاصه کړه. دواړه دننه لاړو. هغې ته مې وویل چې ته کښېنه، زه به درته یوه پیاله چای راوړم. هغه په بیړه وویل چای نه څښم، بیړه مې د کار د خلاصوه چې ځم. ما په مسکا سره ځواب ورکړ هیڅ خبره نه ده، نیم ساعت به چای ته وخت ورکو او نیم ساعت به کار ته. شیدې مې ایښې وې، چای مې جوړ کړ او دواړه سره کېناستو. یو څه وخت دواړه خاموش وو. خاموشي مې ماته کړه. ما ترې په غمجن غږ وپوښتل ولې څه مجبوریت دی چې داسې کارونه کوې؟ مور پلار ورونه کورنۍ نه لرې؟ داسې ښکلې ولې خپل ژوند نه جوړوې؟ نجلۍ لنډه ساه واخیسته. د هغې په سترګو کې د یوې اوږدې او دردونکې کیسې تیاره ښکارېده. هغې وویل کاش چې چا زما مجبوریت درک کړی وی. کاش رانه چا دا پوښتنه کړې وای چې ولې زه دې لارې ته راغلی یم او زما د ستونزې په حل کې یې مرسته کړې وای. دلته هر څوک زما عزت ته غله دي. هیڅوک له ما سره بې غرضه مرسته نه کوي. هر سړی زما د عزت غل دی یوازې د دې لپاره چې خپله شیطاني جنسي تنده راباندې ماته کړي، نور مرسته راسره نه کوي. او بیا یې خپل داستان داسې پیل کړ. زموږ ژوند ډېر ښایسته و. 4 ورونه مې وو چې هر یو یې ښې وظیفې لرلې. هر یو به کور ته په مینه سره شیان راوړل او زه یې په ناز او مهربانۍ پاللم. خو بیا هر څه بدل شول. یو وخت داسې راغی چې زما ورونو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې. صرف په دې خاطر له وظیفو لرې شو چې تاسو ولې فلانکي ته خپله رایه یا ووټ ورکړی؟ آیا دولت یا حکومت هم داسې وي؟ آیا د یو هیواد مشران هم داسې وي؟ خو بیا مې هم ورونو په ښار کې دوکانونه جوړ کړل. زموږ ژوند بیا هم ښه و. خو کله چې دولت په هغه سیمه کې د آبادۍ نقشه جوړه کړه، دوکانونه یې ړنګ کړل. بیا مې ورونو لاس گاډی واخیست او په هغې مزدوري کوله. یو وخت خروالی هغه هم ترې واخیست. زموږ دنیا په یوه لحظه کې تورتم شوه. هغې ژوره ساه واخیسته او خبرې ډېرې درنې شوې. په ژړا شوه او بیا یې وویل یو ورور مې په غره کې کار کاوه چې یوه تیږه پرې راولوېده او مړ شو. بل ورور مې موټروان و چې ټکر یې وکړ او هغه هم دنیا پرېښوده. موږ ته هیڅ پاتې نه و. کور مو هم په کرایه و. نور مو دومره وس نه درلود چې د کور کرایه ورکړو. موږ خوار و زار شو. نجلۍ خپله مخکینۍ مسکا په بشپړ ډول له لاسه ورکړې وه. غریو نیولې وه. سلګۍ یې وهلې. د ورونو مرګ یې وریاد او ویې ویل موږ ته یوازې 2 لارې راپاتې دي، یا به مو سوال کاوه یا به مو خپل عزت پلوره. ما په خاموشۍ سره د هغې خبرې اورېدې. هرې کلمې د انسان زړه سوری کاوه.
هغې راته د خپلې بېوسۍ کیسه داسې وکړه. ما په کور کې وویل چې ما ته اجازه راکړئ چې زه د خلکو په کورونو مزدوري وکړم. که نور څه نه وي د پلار د درملو او د کور د کرایه روپۍ خو به پیدا کیږي. مور مې اجازه راکړه او په یو کور کې مې د میاشتې په 6,000 روپۍ کار شروع کړ. میاشت پوره شوه، معاش مې واخیست، نیم مو په کرایه کې ورکړ او په 9 روپو مې پلار ته درمل واخیستل. په سبا چې زه بیا کار ته ولاړم د کور میرمنې راته وویل موږ د 1 هفتې لپاره پلار کور ته ځو، ته هره ورځ راځه او په کور پام کوه. ما ویل سمه ده. هغه ورځ تیره شوه. په سبا یې خاوند کور ته راغی. زه ډیره ډارېدم ځکه په کور کې څوک نه و. خاوند یې راته د چایو وویل. ما چای تیار کړه چې د هغې کوټې ته روانه شوم. هغې زه څارلم. هغه د دروازې شاته پټ ولاړ و. په غېږه کې یې ونیولم او راته یې وویل ما سره دا کار وکړه، ډېرې پیسې به درکړم. زما نږدې و چې زړه ودرېږي. په ځان پوهه نه شوم. په لینګو منځ مې په ګونډه وواهه او منډه مې کړه. د کور لویه دروازه باندې ووتم او لاړم خپل کور ته. کوټه کې په کمبل کې مې ځان تاو کړ. لړزه را باندې راغله. مور مې وویل څه شوي لورې؟ ما وویل هیڅ نه، تبه مې ده. هغه کار مې پرېښود. څه موده وروسته دې ته مجبوره شوم چې په لارو کوڅو کې سوال وکړم. جلۍ ساعت ته وکتل. 1 ساعت او 10 دقیقې تېرې شوې. ویل یې اخ دا خو وخت تیر شوی، ته دې کار وکه، زه ځم کار لرم. ما ویل خیر دی، ته د ساعت په سر خپلې روپۍ واخله، کار به د کیسې نه وروسته وکړو. ته کیسه وکړه. د جلۍ اوښکې روانې وې، پاکې یې کړې او بیا یې شروع کړه. زه بازار ته لاړم. سوال مې شروع کړ خو هلته هم د بې غیرته او بې وجدانه سړو زه په آرامه نه پرېښودم. د 10 روپو راکولو سره به یې زما د لاسونو ګوتې زور کولې. د 10 نوټ په منځ کې به یې خپل نمبر په کاغذ لیکلی و چې زنګ ووهه، هر څومره روپۍ چې دې په کار وي درکوم یې. دې هرې خبرې او لاس تاوولو به زما غوښې ویلې کولې. کله کله به مې ویل چې یا الله تا ولې موږ پیدا کولو؟ که دې پیدا کولو نو کاش چې د حیوانات پیدا کړی وای، یا د هیڅ مسلمانان نه وی پیدا کړی. په سوال کولو کې هم چا آرامه پرې نه ښودم. لاړم کور کې کېناستم. د پلار حالت مې هم ډېر خراب شو. د هغې دردونه مې نه شول کتلی. ورونه مې 1 ورځ کار وکړي او نور ټوله هفته کار نه وي. هره ورځ چوک ته ځي او ماښام بغیر د مزدورۍ کور ته راځي. نن مجبوره شوم چې د پلار په خاطر د خپل عزت جنازه پورته کړم. په دې خبرو سره سلګو ونیوله او خپل زړه یې تش کړ او ویل زه به هیڅکله هغه کسان ونه بخم چې زما عزت یې د خپلې ګټې لپاره لوټ کړ. یوه ورځ به په قیامت کې د هغوی ګریوان نیسم. زه ورنږدې شوم. په اوږه مې لاس ورکېښود. زما لاس ته یې ټکان ورکړل. ما ترېنه شا واړوله. خپلې اوښکې مې پاکې کړې. شیشه کې مې ورته وکتل چې رنګ یې تک زیړ شو او په لاس باندې یې خپله اوږه کشوله. راغلم، ورسره کېناستم. ما ورته وویل خورې مه ډارېږه، ما داسې وګڼه لکه خپل ورور. ووایه څومره روپۍ دې په کار دي؟ څه خدمت درته وکړم؟ د جلۍ اوښکې روانې وې. راته یې وویل په روپو به څه وکم؟ دا خو به سبا خلاصې شي، بیا به زما همدا حال وي. بیا به د خلکو دغه بې شرمې خبرې اورم. که کولی شي په منډۍ کې مې ورونو ته یو کار پیدا کا. که د ورځې 200 روپۍ هم وي موږ پرې خپله ساه ساتلی شو. ما ترېنه د ورور نمبر واخیست. ورته مې زنګ وواهه چې سهار اذانونو سره منډۍ ته دواړه ورونه راشئ او په همدې نمبر راته زنګ ووهئ. جلۍ ته مې 15,000 روپۍ ورکړې او ورته مې وویل قلارې په کور کېنه او په خوشحالۍ سره خپل ژوند تیر کړه. جلۍ ډېره خوشحاله شوه. په ژړا کې راته وویل وروره خیر دی، زما دا راز د تا سره وي چې نه مې ورونه خبر شي او نه نور خلک. ما وویل ته داسې بېغمه شه لکه تا چې ما ته هېڅ نه وي ویلي. نجلۍ پاڅېده او د دعاګانو سره له کوره ووته. سهار یې ورونه راغلل. یو مې له ځان سره منشي کړ او بل مې د موټر ډریور کړ چې د کابل د باغونو نه یې میوه راوړه.
د دې هلکانو پر راتګ سره زما کار په یو کال کې دومره پراخ شو چې منډۍ ته به د میوې موټر دننه شو نو زما منشي به اخیستی و. بسته منډۍ مې خپله کړه. ما هم ورته معاشونه د 10,000 نه تر 18 او 20,000 روپو ته پورته کړه. د دوی ژوند هم ښه شوی و، خوشحاله و په خپل ژوند کې. زما یو قاري ملګری و، غوښتل یې چې کوژده وکړي. ما ورته وویل داسې یو ښایسته نجلۍ ده، راشه چې هغه درله وغواړو. هماغه نجلۍ مو ورته وکړه، په نکاح مو کړه، واده یې وشو او ښه خوشحاله ژوند یې تېراوه. د ټولنې د نسل کیسه ده چې د ظلمونو، بې انصافیو او دروغو له کبله د بېوسۍ په تیارو کې ډوب شوی دی. د کیسه ویبپاڼې ټولو درنو اورېدونکو، دغه به زموږ د نن ورځې کیسه چې ما سیدلي سادات تر تاسې در ورسوله. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. دغسې ښکلې کیسې په لیکنیزه بڼه تاسې کولی شئ چې د کیسه ویبپاڼې څخه ولولئ. نور چې هر چیرې یاست خوشحاله اوسئ، د الله په امان. او اخري خبره، تاسې کولی شئ چې په ډسکرپشن کې د کیسه ویبپاڼې لینک ومومئ.